دا ځکه مخکې لا نړم ایثار شوم په دورشل کې دا ځکه مخکې لا نړم ایثار شوم په دورشل کې عجبه شان تیاره وه د شاهانو په محل کې سپوږمۍ څه هسې نه لري سپین مخ باندې داغونه سپوږمۍ څه هسې نه لري سپین مخ باندې داغونه ضرور به زخمي شوي وي د ستورو په ځنګل کې یو سوال به مې کوو یو دعا به مې غوښتله یو سوال به مې کوو یو دعا به مې غوښتله اخر هغه د ګل شوم او ګل ستا په اوربل کې ګرانو مینوالو نیکې هیلې احترامات په ادبي خپرونه پټ لالنو کې زه ما صابر سره د خپلو ګرانو ملګرو انعام الله او نوید اقبال سره د دې سره زموږ سره نور ملګري هم ناست دي اویس دی او عمران دی او نن مو د ادبي خپرونه د ګران مشر او طارق ځلان صاحب د خوا راوړې ده چې دوی د ماڼۍ د کلي سره تعلق دی نو راځئ مینوالو چې دوی نه ښکلي ښکلي شعرونه او غزلې ریکارډ کو دا ستاسو سره شریک کړو ځلان صاحب سلامونه مې واخلئ په دې پټ لالنو کې ته هرکلی وایم ډېره مننه صابر صاحب ټول ناول خو زه ستا ډېره زیاته مننه کوم او په دې خبره باندې هم خاص وجه دا ده چې نن سبا موږ کم ګورو حالات نو زموږ ځوان کل هغه د خپل ژبې غصه د خپل لیټریچر نه ډېر زیات لرې دی د خپل ادب نه او څه مسخره غوندې ورته ښکاري زه په دې باندې هم ستا دا کاوش ډېر زیات ستایم او ډاډ او حوصله در کوم چې ستاسو په خپل یو تخلیق کار نه هم یې او بیا هم د تخلیقي ملګرو پسې شاعرانو پسې ګرځئ لی پلی او هغوی ملګرو ته معرفي کوئ په سوشل میډیا باندې نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم خو دې ستاسو دا جذبې تاندې لري مننه ډېره مننه ځلان صاحب ډېر مینوال به هم په دې شیشه ګوري نو مینوال ته داسې شعرونه یا غزلې ووایه چې دا مینوال ته هم خوندونه والي او زده کړه دې وکړي زموږ دا ناست ملګري هم بالکل ضرور د ټول ناول خو تاسو ته د ابتدایي دور یو څو شعرونه چې دا ملګري ناست دي د دوی د عمر مطابق زه هم په دغې عمر کې هم چې ما لیکلي وي 12 کې هم چې په زړونو کې مو رنګ په رنګ یادونه پاتې کېږي په زړونو کې مو رنګ په رنګ یادونه پاتې کېږي روان یو مخ په وړاندې منظرونه پاتې کېږي مننه په زړونو کې مو رنګ په رنګ یادونه پاتې کېږي روان یو مخ په وړاندې منظرونه پاتې کېږي او د خپلې حافظې به درته څه وایم جانانه د خپلې حافظې به درته څه وایم جانانه اکثر رانه مانځه کې رکاتونه پاتې کېږي مننه د خپلې حافظې به درته څه وایم جانانه اکثر رانه مانځه کې رکاتونه پاتې کېږي او د چړ د اوبو شور د غره لمن د چینې غاړه د چړ د اوبو شور د غره لمن د چینې غاړه رازلې ونی دلته رانه زړونه پاتې کېږي مننه د چړ د اوبو شور د غره لمن د چینې غاړه رازلې ونی دلته رانه زړونه پاتې کېږي او ملګرو دا سړی یا مصور دی یا شاعر دی ملګرو دا سړی یا مصور دی یا شاعر دی لفظونو کې ترې رنګ رنګ تصویرونه پاتې کېږي مننه ملګرو دا سړی یا مصور دی یا شاعر دی لفظونو کې ترې رنګ رنګ تصویرونه پاتې کېږي او غانټول ریدې شړشم شینکینه میر پلواړي واړه غانټول ریدې شړشم شینکینه میر پلواړي واړه ځلانه دلته څومره ښایستونه پاتې کېږي په زړونو کې مو رنګ په رنګ یادونه پاتې کېږي روان یو مخ په وړاندې منظرونه پاتې کېږي مننه مینوالو تاسو خو غزل واورېدو خو چې دوی سره دې نه نور هم داسې غزل یا شعرونه واورو نو ډېر خوند به وکړي ځلان صاحب مینوال ته داسې نور هم څه شعرونه یا غزلې ووایه چې دا مینوال ته هم خوندونه والي او زموږ دا ناست ملګري هم مننه غزل به درته ووایم د سترګو رپ شي یو لحظه شي لویه شپه د وصال د سترګو رپ شي یو لحظه شي لویه شپه د وصال کاش چې ستا غېږه کې یوه لمقه وی یو کال د سترګو رپ شي یو لحظه شي لویه شپه د وصال کاش چې ستا غېږه کې یوه لمقه وی یو کال او ژوند هو نامه د محبت ته او تړون د زړونو ژوند هو نامه د محبت ته او تړون د زړونو ژوند خو کیسه نه د ملګرو د شړی او د شال مننه ژوند هو نامه د محبت ته او تړون د زړونو ژوند خو کیسه نه د ملګرو د شړی او د شال
او زما زړه غواړي د اسمان په وسعتونو الوت زما زړه غواړي د اسمان په وسعتونو الوت زما یاران دي چې لازانګي د خوبونو پټال مننه زما زړه غواړي د اسمان په وسعتونو الوت زما یاران دي چې لازانګي د خوبونو پټال نه مو یاري چا سره وکړه او نه ښه شاعري نه مو یاري چا سره وکړه او نه ښه شاعري نه مو هنر د ګټې زده کړو او نه بل څه کمال نه مو یاري چا سره وکړه او نه ښه شاعري نه مو هنر د ګټې زده کړو او نه بل څه کمال مونږ ته یې مینه مونږ ته یې علم پوهه مینه او قلم پرېښی دی مونږ ته یې علم پوهه مینه او قلم پرېښی دی مونږ رښتوني وارثان یو د رحمان او خوشحال مونږ ته یې علم پوهه مینه او قلم پرېښی دی مونږ رښتوني وارثان یو د رحمان او خوشحال نه مو حلال رزق نصیب نه مو لذت ته ګناه نه مو حلال رزق نصیب نه مو لذت ته ګناه زلانه مونږ نه چاپېره د شکونو دیوال د سترګو رپ شي یو لحظه شي لویه شپه د وصال کاش چې ستا غېږه کې یوه لمښوی یو کار مننه احترامات ګرانو مینوالو دا و زموږ سره ځلان صاحب چې دوی خپل کلامونه ووایي نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستې وي نو انشاءالله پر روانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کېږي چې چېرته م یې نو الله م ښاد ساته آباد ساته لوی الله په امان